دا مرسته د یوې همکارې موسسې لخوا د خوست ولایت د ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونو سره ترسره شوې ده چې 80 قلمه طبي توکي او درمل پکې شامل دي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي 4.6 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی او له دې مرستې سره به یې په سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې ستونزې راکمې شي. 4.6 میلیون افغانۍ په ارزښت سره 80 قلمه دوا ورکړی شوي دي چې دغه دوا نن موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شفاخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم لګولي دي. هر کلینیک او د شفاخانې برخه هم تعیین کړي دي. د صحت عامې تر چتر لاندې دا پروسه په مخ درومي. د صحت په اړه باندې چې څومره خدمات د نورو همکارو مؤسساتو نه هم موږ هیله او غوښتنه دغه ده چې د افغانستان د مظلومو ولسونو لپاره خپله د خیریه بنسټ غېږه خلاصه کړي او ولس ته خدمت وکړي په هره برخه کې چې وي او نظام هم دوی ته دا ژمنتیا کوي او دا هوډ لري چې د دوی په خپل مسله کې او په خپله پروسه کې چې څومره مشکلات د حل کولو لپاره یې موږ شپه ورځ اماده یو او نه ستړي کېدونکي هلې ځل. خوست کې د لرې پرتو سیمو روغتیایي مرکزونو کارکوونکي بیا یاده مرسته یوه لویه اړتیا بولي. د دوی په خبره که دا ډول مرستې نورې هم ډیرې شي له ډیرو ستونزو به لاس په سر شي. دا چې د کیمو دوايا چې موږ ترسي د ناروغانو ته د ډاکټر له هدایت لیکلو وروسته موږ ناروغانو ته توضیح کوي چې په هره ناروغۍ کې ډېر ښه کور کې ډېره اړتیا لري که نه خلک ډېر غریب دي نو مخکې هم ووایي چې نوره مؤثرې سرکمال چې سره همکاري وشي. یاده دې وي چې څه موده وړاندې د خوست ملکي روغتون سره د روغتیا وزارت لخوا هم د ځینو طبي وسایلو مرسته ترسره شوې وه. په یاده مرسته کې د اکسیجن تولید او وینې فلټر ماشینونه هم شامل وو چې په فعالېدو سره یې خلکو تود هرکلی کړی. احسان الله بابر، امید راډیو، خوست.